د هلمند، کندهار، غزني او لوګر له زندانونو څخه د کوچني اختر په مناسبت 306 بندیان آزاد شوي. د لوګر د بندخونې مدیر وایي د دریو میرمنو په ګډون 28 تنه بندیان چې د بېلابېلو جنایي جرمونو په تړاو نیول شوي وو د کوچني اختر په مناسبت د ځانګړي فرمان پر اساس له بند آزاد او خپل کورونو ته ستانه شول. په همدې حال کې د کندهار د عمومي بندخونې مدیر وایي چې د دغه بندخونې څخه د 13 ماشومانو په ګډون 104 تنه بندیان د کوچني اختر په مناسبت د ځانګړي فرمان پر اساس آزاد کړي. ورته مهال د هلمند د مرکزي زندان د ټولۍ قومندان وایي چې له دغه زندان څخه به ټول 104 تنه بندیان آزاد کړل سي چې له ډلې 44 تنه بندیان نن آزاد او پاتې بندیان به د ولسوالیو له بندخونو خوشي سي. دغه راز د غزني له یوه زندان څخه د 15 ښځو په ګډون 50 بندیان خوشي سوي دي. د یادونې وړ ده چې له دې وړاندې هم د یو شمېر ولایتونو له زندانونو لسګونه بندیان آزاد کړل سوي. ستره محکمه وایي د اختر په مناسبت د هیواد له زندانونو شاوخوا 2000 بندیان آزاد شوي. دغه محکمه زیاتوي د روژې او کوچني اختر په مناسبت د مشرتابه په لارښوونه د هیواد له ټولو زندانونو څخه 2460 هغه زندانیان چې د مستحق آزاد شوي او 401 زندانیان چې د تخفیف غواړو د بند په موده کې تخفیف. د کوشتپې کانال د رغولو چارې 50 سلنه بشپړې شوي. د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت وایي چې د کوشتپې کانال د رغولو چارې 50 سلنه بشپړې شوي او پاتې کارونه یې هم په ډېر چټکۍ سره روان دي. له قزاقستان وروسته ایران هم غواړي په افغانستان کې د سوداګرۍ ګډه خونه پرانیزي. د سوداګرۍ او پانګونې خونې غړی خانجان الکوزی وایي چې ایران هم لیوالتیا لري له افغانستان سره ګډه سوداګریزه خونه جوړه کړي. اقتصادي شنونکي په دې باور دي چې د هیواد د سوداګریزو اړیکو د زیاتېدو او اقتصادي ودې لپاره اړتیا ده چې د افغانستان او د سیمې د هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ ګډې خونې پرانیستل سي. باید وویل سي چې اوس مهال افغانستان له پاکستان، ازبکستان او روسیې سره د سوداګرۍ ګډې خونې لري. د افغانستان د سرپرست حکومت د رسمیت پیژندنې لپاره نړیواله غونډه جوړیږي. ملګري ملتونه وایي راتلونکې میاشت په قطر کې د افغانستان په تړاو نړیواله ناسته جوړیږي چې پکښې د دغه هیواد په تړاو د ټولو هیوادونو ځانګړي استازي ګډون کوي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیاله امینې محمد پرون د نړیوالو اړیکو په یو پوهنتون کې د وینا پر مهال ویلي چې دا کنفرانس به په راتلونکو 2 اونیو کې په سیمه کې جوړیږي، خو هغې د دې ناستې کره نیټه او هیوادونه نه دي په ټاکلي.